السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړئ چې به کله هم تاسو ته څوک ټلیفون کوي نو تاسو موبایل به هم د هغه کس نوم اخلي څوک چې تاسو ته رینګ کوي یا تاسو ته میسج راځي نو تاسو موبایل به تاسو ته د هغه کس نوم اخلي څوک چې تاسو ته کال کوي. یعنی اکثر زموږ موبایل په لګه فاصله کې پروت وي او زموږ په موبایل باندې رینګ راشي نو موږ ته بیا پته لګي چې آیا زموږ په موبایل باندې څوک کال کوي یا که انون نمبر وي بالکل بیا غو نوم ناخلي تاسو ته پته لګي چې زما په موبایل باندې څوک دا سرین کوي د کم نمبر چې زما سره په موبایل کې سیو نه دی. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی اپلیکیشن ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مکه تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو څه کوئ کوم ملګری چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته په کمنټ کې یو لینک میلاو شي. سمپل تاسو چې کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو کمنټ اوپن کې په کمنټ کې به زموږ د پیج د طرفه تاسو ته یو لینک پیسټ شوی وي هم به دا لینک باندې کلیک واخلئ دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د ډیر زیات آسان طریقه را تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې تاسو په خپل موبایل کې سٹارټ کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ پستا پال تاسو یو آپشن درکې کنټینیو سمپل تاسو په کنټینیو باندې کلیک واخلئ بیا به دا الاو کوي څومره چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي دا به ټول الاو کوي. بیا تاسو ته ټول لیکلي دي ټول تاسو ته ښکاري ټو یوز د کلر آی ډي پرسنالټي دا ټول ارسي تاسو ته لیکلي دي. تاسو په څو کوي سمپل بل ته په کنټینیو باندې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک کوئ نو دا اپلیکیشن به تاسو نه پرمیشن وغواړي سمپل تاسو به الاو پرمیشن یعنی د کې کوم بټن دا به سمپل تاسو آن کړئ تاسو ته ښکاري زموږ سره آن شو بیا به سمپل خپل موبایل په بیک بټن باندې کلیک واخلئ واپس پر دلته راشئ. کله چې هم تاسو خپل موبایل بیک بټن باندې کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو سره اوپن شي. تاسو ته ټول سیستم دلته لیکل تاسو ته کاری کال آی ډي چې کوم دا به تاسو ته هم یادې یعنی کوم څوک چې تاسو ته کال کوي د هغه کم نمبر چې وي دا به تاسو ته هم یادې ورسره د کالر نوم چې کوم دی به هم تاسو ته یادې اس ام اس نوم چې کوم دی مطلب تاسو څوک اس ام اس وکړي نو هغه اس ام اس چې په کوم نوم باندې راشي به تاسو ته هم یادې. تاسو سټیپ بای سټیپ تاسو ک فلش لایټ وسره ان کول غواړئ تاسو ته کاری یعنی کله تاسو ته څوک کال کوي میسج راشي تاسو فلش لایټ دغه سره لګي هغه اپشن تاسو ولته هم درکړي که تاسو لګ لاندې وګورئ دلته تاسو اپ کولای ورسره ان کولای ډیر ځات پاسانه طریقه باندې شي. مطلب که تاسو غواړئ چې څوک ماته کال کوي د هغه نمبر دی ماته نه یادوي نو هغه تاسو د ځنه سمپل اپ کولای شي یا د هغه نوم دی نه یادوي تاسو هم اپ کولای شي یا د اس ام اس نوم دی یادې هغه مان کولای شي د فلش لایټ تاسو ان کولای اپ کولای شي ټول سیټینګ تاسو دلته درکړي دي. اوس ټرای کو دی موبایل ته ځکال کوم آیا ګورو چې دا په ریالټي کې مطلب نوم یادې کنه یادې یا نمبر یادې کنه یادې نو دې ته ځکال کوم اوس په دا بالکل تاسو ته 100% ریل ریسپانس چې کوم دا به تاسو درکړي او بالکل دا به نوم چې کوم دی هغه هم یادې او کو بده کې هغه نمبر سیو نه وي نو بیا به نوم نه یادې بیا به نمبر تاسو ته سټیپ بای سټیپ یو انسا یادې. خانو تاسو ته کاری په دې باندې زما د نمبر نه کال راغی او زما نوم چې کوم دی هم یادې Hassan Shahid is calling. خان تاسو ته کاری چې بالکل دا یادې حسن شاهد اس کالینګ په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې په خپل موبایل کې دغه سیستم وکړئ چې به کله هم تاسو ته څوک کال کوي نو تاسو موبایل فلش لایټ به هم لګي او تاسو ته چې څوک هم کال کوي تاسو کم یو ملګری تاسو ته کال کوي هر څوک تاسو ته کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادې. خو ګمرګور دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خو شي دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ موږ به خپل دعاګانو کې یا ساتي د الله پامه.